یو میلیون افغانۍ ولرم موسم خو مې یخ ده واده کوم شا سره په موټر سره ټکر وکړو پوه شوې هغه سړي موټر هم لږ زوبل شوی د ما هم زوبل شوی 3 مهم کارونه به دې صحیح انشاءالله 3 مهم کارونه به مې دا ایسي یو به د جنکیانو مکتب خلاصوم وطنوالو ته یک شی باید انتخاب کنیم حقیقت اگه گفتی جرأت خودش میاد ماشومتوب کې مثل مونږ د تلویزیون بم کوت موبایل بم کوت شپې برتن خراغلاست د اذان افغانستان قدرمندو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ یو ځل بیا مصطفی محمدي له خپل ګران همکار سره راغلی یم نن د کابل ښار مکرویانې اول یا مکرویانې کونه سیمې نه څخه ستاسو په چوپړ کې یو غواړم مننه وکړم له هغو دوستانو څخه چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی او کومنټ یې کړی همدا هر رنګه هغه دوستان چې نوي زموږ سره یوځای شوي دي نننۍ خپرونه مې یو ځل بیا ځانګړې کړې ده د حقیقت او جرأت بخش ده تاسو د دغه پارک یو څو انځورونه وګورئ زموږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شوئ او له خپرونې نه خوند واخلئ خیر وروره شکر الحمدلله تاسو ښه یاست جوړ بخیر شکر الحمدلله لږ را دې خواشه چې
لیدونکي د صمیمیني ورور جان موږ یو برنامه درلوده د حقیقت و جرأت په نامه غواړې موږ سره بازي وکړي ولې نه انتخاب که حقیقت که جرأت حقیقت حقیقت کې که 1 میلیون افغانۍ ولري اولین کار به دې څه وي والا 1 میلیون افغانۍ ولرم موسم خو مې یخ ده واده کوم واده بل کار نه کوي واده کوي والا نن سبا تاسو خپله معلومات مجردی ژوند ده ډېر زور غواړي اول ګڼم خدای دې وکړي چې وشي آمین خیر چې وروره مننه ځینې لري انتخاب که حقیقت که جرأت جرأت کې به د ته یو ملګري ته زنګ ووایي هغه ملګری دی چې ډېر پرې باندې ته ګران یې او دی درته ډېر اعتمادي ورته ما ټکر کړی ده 100,000 افغانۍ د دې مقابل نفر موټر ډېر ژوبل 100,000 افغانۍ تاوان را باندې راغلی ده راته یې راوړه چې وګورو څه کړي په دواړو سترګو ولی نه اوس به زنګ ورته ووایو مهرباني आवाज हम तेज के दोस्तान है हम هموطنان گرامی از اونجایی که روند بازگشت لیبانی مهاجرین به کشور مصر است با بانکان حاضر بلاله جوړه تکله خیر وخت دارم خیر تکله خو خوې شکر د خپل خیر چیرته بلاله دا شمال د چا سره په موټر سره ټکر وکړو پوه شوې هغه سړي موټر هم لږ زوبل شوی د ما هم زوبل شوی او 100,000 روپۍ تاوان راځي هغه پیسې کې سړي 100,000 روپۍ انرژي دلته راشي اورې شکر زم خو یم پوه چې فقط هغه موټر دغه زوبل شوی 100,000 روپۍ پکار دي خلاص مشکل نشته چې مسکن ته خیر راجل دغلته هم ګرانشي ته راسم دغلته دا پلیکه وړاله دا فقط دغه نه بازار څه ده ها څونه څه کولی شي لږ زر راسي اواز هم بند کړي مشکل ده څنګه شکر ده ښه یم بیخي ښه یم فقط همغه هغه وکړه کومک وکړه خلاص 100,000 روپۍ مشکل نشته سامسور وجالم تاسو ها سامسور وجالم تاسو نه هغه ما سره نه دا قبول چیرته ده پوه هغه مې کته کړم سره راغلم ګران شي لږ ټکر و سرعت مې زیات و هغه موټر ولږ دغه زغ ته زیات زوبل شو صحیح ده چې دا نو ګران شي ته راشي حقیقت که جرأت جرأت کې به ته موبایل راواخلې خپل پلار یا مشر ورته به زنګ ووایي ورته وایي زه نیمروز کې یم غواړم ایران ته لاړ شم چې موږ وګورو چې د تا د مشر ورور یا پلار عکس العمل په دې اړه څه ده صحیح دی ولې نه مهرباني وعلیکم سلام ورور جان اورې اورم جوړې بخیر شکر دی الحمدلله د الله فضل دی وروره دا مې درته ویله چې ما په کور کې خدای پاماني در سره ونه کړه نو زه اوس راغلی یم سهار راوتلی یم اوس په نیمروز کې یم غواړم چې اوس در سره خدای پاماني وکړم زه ایران ته روان یم څنګه ایران ته روان یې وروره څه کوې ایران ته ایران ته زه غواړم چې ایران ته ولاړ شم نه ایران ته څه کوې وروره ته د اقلیمه کوم تر تاسو ایران کې څه کوې ته نه زه غواړم چې لاړ شم وروره نه ایران کې څه شته ته ایران ته ځې ما خیر دی راتاسو د اقلیمه کوم خیر دی دلته چې شي نسته وروره زه غواړم چې هلته لاړ شم خپله آینده سمه کړم خیر دی ستا آیندې هم ته مه کوه ستا آیندې لپاره موږ ګاونډي تر اوسه ته څه شي غواړې آینده جوړې کړو زده کوې کاروبار غواړې دوه ګزینې لري حقیقت یا جرأت جرأت کې به ته موبایل واخلې او ملګري ته به دې زنګ ووهې ورته زه او زه نیولی یم تذکره دې راواخله ضمانت په خاطر مشکل نشته سمه ده مهرباني بلنگو چې دوستان یې هم اور هلو میوند اورې چیرته یې
والا که زه اوزې نیولی یم او توضیح پورې راشي تذکره دې راوړه ضمانت مې وکړه توضیح پورې راشي موټر دې مې راوړه څنګه اوزه کې یم اول وزنو صحیح خبره که اواز نه ور موبایل نه اخلي اوزه کې یم شپاړسم اوزه کې کور ته زنګ نشم علاوه ویرېږم چې سره ته بیا ونه وایې تذکره دې راوړه او زه راشه موټر دې مې راوړه انتخاب کا حقیقت کا جرأت جرأت کې د یوې ورځې دپاره د افغانستان رئیس جمهور یا ولسمشر شي درې مهم کارونه به دې څه وي ان شاء الله درې مهم کارونه به مې دا وي چې یو به د جنکیانو مکتب خلاصوم وطنوالو ته به مې خدمت وي او د پوډریانو اصلاح کول به وي درې مهم کارونه به دې دا وي اوه ان شاء الله خیر اوسې ورور مننه خدای پامه بخیر دو گزینه داره انتخاب که حقیقت یا جرأت هر دویش نه یک شی باید انتخاب کنی حقیقت اگه گفتی جرأت خودش میاد صحیح جرأت انتخاب میکنی آجانا برای یک دوست یا رفیقت زنگ بزن بگو ما موتر تکر کردیم یک 20,000 افغانی ضروریت دارم تاوان کردیم برام بیار ببینیم چی میشه درست است من زنگ خواهد زدمش صحیح است برد صحیح است قربانتان وطن گرامی از آنجایی که نمانده بود بله سلام علیکم بیادر وعلیکم السلام عزیز قربانت بیادر هستیم دمی ساحه مکریان هستم موتر تکر کردیم دیگه موتر ما خوب است موتر جانب مقابل یکم فهمیدی سرش مصرف می خراب شده گفتم یک 20,000 روپیه دم بیاری بیادر جان نال خوب باشید خودت جور هستی؟ خودم جور هستم قربانت 20,000 روپیه بیار که به می آدم بتیم باز ما تو را پس تحویل میتیم صحیح است؟ بیا بخیر بید انتخاب که دو گزینه لري حقیقت کا جرأت حقیقت هغه کوم شعر ده چې ته همیشه ځان سره زمزمه کې وایې چې ډېر دې خوښېږي هغه د قرآن په باره کې ده مهرباني وه دا مې وعده ده چې قرآن بساتم خپل دین مذهب او خپل ایمان بساتم نه په تورات نه په انجیل نه په زبور کار لرم دین د نبی اخر زمان بساتم ماشاءالله مننه ډېره ورور انتخاب کې حقیقت یا جرأت حقیقت په ژوند کې د غټترین دروغ کوم یو ده چې تا ویلي غټترین دروغ یاره دا به درته ووایم چې له کور نه مې پټه کړې وه چې زه وظیفه کې یم چې اداري بخش مخکې بیا یم خو مګر ما خپل هغه کرکټ سره شوق ډېر ده چې یو ځای ته ورسېږم دې خاطره کرکټ مې پټ کولو څوک را باندې خبر نه ولې علت یې دا و چې ما شوق ډېر و ورسره خو شرایط داسې راته برابر نه و چې زه یې وکړم مجبور وم چې وظیفه مې کړې وه خو زه وظیفې سره خپل کرکټ مې مخکې بیایم چې یو ځای ته انشاءالله ورسېږم د افغانستان نمایندګي به کوو که نه انشاءالله ډېره مننه ورور مننه خیر کوم انتخاب کا حقیقت کا جرأت حقیقت هغه کوم کار ده چې تا کړی او وروسته بیا پې ډېر پښیمانه شوی زه والا ماشومتوب کې بس مونږ د تلویزیون بم کوت موبایل بم کوت شپې ورته ناست بیا اوس زه په دې باندې پښیمان شوی یم چې ما به شپې کوت اوس مې سترګې خراب کړي زه نور خلکو ګورم سترګې ښې دي ما ته ارمان راځي چې ما ول ډیس کول دا سترګې مې خرابې دي نو باید دا نور ماشومان ته دا پیغام رسي باید تلویزیون او شان شپې ونه ګوري د ورځې هم باید لږ وګوري چې تر څو یې سترګې ښې ځکه د ژوند مهمه غاړه سترګې دي مننه خیر اوسې ورور مننه ژوندی اوسې دو گزینه داره انتخاب که حقیقت یا جرأت موبایل ته بگی برای یک دوست رفیقت زنگ بزن بگو امو رفیقت زیاد سرش اعتبار داری و با چقدر را دوست داره بگو ما موبایل خریدیم 10,000 افغانی کمبود کردیم برای ما بیار که ببینیم چی میشه خب صحیح چرا نه خب باش ببینم زنگ بزنم میوار داره نمیوارم درست است بله الو سلام علیکم خوب هستی مصطفی خیرتی بخیر هستی سلامت زنده باشی سیال دشتون هستی بخیر ساعت صبح خیرتی چی گفت باز مصطفی جان خیرتی بخیر هستی شکر زنده باشی تو که یاد از ما کنی حالا چقدر خیرتی از همینجا یک موبایل خریدیم
یک 10,000 افغانی کار داشتم. نه میگم کدام گشت هست که برای وضعیت 10,000 افغانی کار داری جا نه رفتم کنیم بچه شوالا تو بفهمیم بچه در این وقت واده کار بار ما هم خراب است خیلی وقت فکر نکنم در توان مکباته بچه خب چی است خب یک چند روپه قرض هم براتان داده بودم خب گفتن امروز پوره میشه صبح پوره میشه خدایم من حالا این قرضتان خیره خیچی که بچه شما خیلی کوشش میکنم خب کجا هستید کجا بیایم فعلا دیگه دمی چیست مکجان کنه هستم اینجا یک از یک اندیوال موبایل خریده بودم یک 10,000 افغانی کار داشتم دیگه گفتم اگه باشه دیگه میره یک خب من چی میکنم باشه یک چاره کنم ببینم یکان دوستار ببینم برای وسط یک ساعت هم قدرها وقت بده بچه ببینم برای من جانه میتونه پیسته که برنا قطعی بیارم خب سایش چرا نه 1000 دفعه چرا نه خواهی کمی اینه بیادر کسی گپ دیگه سلام علیکم. سلام علیکم بیادر خوب هستین بخیر؟ شکر زنده باشی سلامت بخیر باشی بیادر ما از چینل یوتیوب آذان افغانستان هستیم میلالاکت ما در برنامه بود میخواستیم همو دوستی و رفاقت شما را معلوم کنیم بخیر باشین بیادر خدا خیرت و طبیعت داره نمیاد در چون رفتم که بیادر ما معزی قرضدارم بودم کمک مالی صدا کرد من چرا کم کنم در این وارد کاربار خودم سعید نیستم من گفتم حالا که از این آدم شد جواب بده من چطور اگر نرشیم من چطور خدا خیلی بده خوب شد که مزاق بود اگر راستی بود من میال از جا میکرد امیال گفته میرم من گفتم خیلی برو باید یک شد مرا وقت بده گفتم میرم تلسونه که مقبل کنم قرار کرده برو مید دقیقه دیگه نشد نیست بخیر باشین بیادر بخیر باشی آرام باشی روز خوش بده تشکر است تشکر از شما بخیر باشی بیادر زنده باشی بخیر باشی بخیر باشی تشکر از شما گزینه دار انتخاب که حقیقت یا جرأت حقیقت اگر برای یک روز شاروال کابل شوی 3 کاری که اول انجام میدی کدامش خود اول امی کار که کنم امی نظم سرکار جور میکنم و دومش امی نظم موترها را جور میکنم و سومش امی نظم امی رابندی ها را جور میکنم که مثلا درا کراچی استاد می باشه کراچی سرک بند میکنه و مریض داشته می باشه مردم مورای موتر بند می باشه اینا را جور میکنم بخیر باشی بیادر زنده باشی خیر باشی که حقیقت یا جرأت فکر کنم حقیقت بخوی حقیقت که تا چیره 10 میلیون افغانی ولری اولین کار به موچه چی کوي اولین کار خوشبه ده خو کچیر 10 میلیون افغانی ز نور یعنی سرمایه ولرم ز ان شاء الله د چمن حضوری با سازی کومه د ورزشکاران د لپاره د غنی مثلا کرکټ فوتسال فوتبال هر څه چې وکنه چې د نوې ځوانان په ورزش کې لګزره یعنی ترقی وکړي نو د چمن حضوری با سازی ته فکر کړی ان شاء الله Ali.